كان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. پدی آیتون کریموں کے اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام متعلق سے ذکر کی اور پسی بیا دا یو عظیم امانت متعلق سے ذکر کی. یوزل پیغمبر علیہ السلام دا سے خلق راٹول کلو غریبان خلق او پا آغا غریبان و خلقو باندے رسول اللہ مبارک پیسے تقسیم اولی مالے پی تقسیم اولو نو رسول اللہ مبارک اغا مال تقسیم اولو نو پدی کی یو کس دا خبر اوکللا رسول اللہ مبارک یادو ویدی چی دا کم پیسے تقسیمی دا کم مال تقسیمی نو ویدی کی دا اللہ رضا نشتا دا چا متعلق وکړه پیغمبر علیہ السلام متعلق وکړه نو دا خبر رسول اللہ مبارک تو رسیدله چې کله پیغمبر علیہ السلام تو رسیدله رسول اللہ مبارک ډیر زیات خپشلو او د خولې نه دا یو دوه ټکي وختل وې دې خلکو چې دی حضرت موسی علیہ السلام ته څه ډیر تکلیفونه رسولي دي حضرت موسی علیہ السلام پسې څه ډیر خبرې کړې دي او ما پسې څه ډیر زیات خبرې کوي لیکن د دې خلکو په خبرو کې هیڅ صداقت نشته. نن سبا هم که په دې زمانه کې یو سړی د نیکۍ یو کار کوي که نه که چا سره خیر ښېګڼه کوي یا د چا سره څه دی دا امداد د کولو دپاره څه دی یو اقدام اوچتوي یا که د قرآن تلاوت کوي یا هر یو نیک عمل کوي نو بعضې سړی نشي برداشت کولی وایي دا به خلکو ته ځان ښیي نه لکه ته د یو سړي د زړه نه خبرې نه دا زړونو باندې څوک قادر دی الله پې قادر دی انسان د انسان په زړه باندې بالکل څه دی نه دی قادره په زړونو باندې الله جل شانو قادر دی په زړه کې چې د هر انسان څه خبره تیریږي په دې څوک پوهېږي الله پې پوهېږي. نو رسول الله مبارک ته چې دا خبر رسېدل نو پیغمبر علیه السلام وی فرعونیانو چې دی په حضرت موسی علیه السلام پسې ډېرې خبرې کړې وې حضرت موسی علیه السلام باندې څه د ډېر الزامونه لګولي دي حضرت موسی علیہ السلام ته ډېر تکلیفونه رسولی دي و الله جل شانو حضرت موسی علیہ السلام ته کامیابی ورکړې ده. رسول الله مبارک د دې خبرې دا مقصد و که زه د کافرانو د دې خبرې جواب کوم چې دې کې زما د الله رضا مقصود ده او که نه ده نو ما نه به دا خپل مقصد پاتې شي. مشران وایي که نه وی لکه که تا پسې څوک خبره وکړي که نه وي ته د خبرې جواب مه کوه بلکې ته په خپل کار کې څه دی مخکې ځه که ته د خلکو د خبرو پسې لاړې نو تا نه به څه د خپل مقصد به در نه پاتې شي. خپل مقصد بیا د انسان نه پاتې کېږي که نه چې کله تا ته یو سړی یو خبر راورسي تا ته پلانکي د پسې ده ووي نو ته به د هغه د خبرې جواب به کې لګیا به هغه به تا سره لګي نو ستا چې کوم هغه د نیکۍ مقصد دی هغه به تا نه پاتې شي. لہذا د خلکو په خبرو پسې سر تلل نه دي پکار او خپل د ستا چې کوم د نیکۍ مقصد دی په هغې کې خپل ځان څه دی مخکې کول پکار دی. ورپسې بیا په دې بل آیت کریمه کې ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. کله چې الله پاک په خپل قدرت سره غرونه پیدا کړل غرونه هلکه غرونه څومره مضبوط شي ډېر مضبوط شی دی که نه غرونه مضبوط دی لکه که نه په مشینانو په لوی لوی د آلې ولې روړي دي په هغې دا غرونو نه سې دا ګټان ماتوي څونه مضبوط شی دی غر او چې کله الله پاک دا غر پیدا کړو دا غرونه الله پاک په خپل قدرت پیدا کړل نو دې غرونو ته الله پاک څه دی یو امانت ورکولو او امانت دې غرونو ته الله پاک دا ورکولو وی ای غرونو تاسو ما پیدا کړی الله ورته وی دې غرونو ته ما پیدا کړی تاسو به زما تابعداري کوئ غرونه وی یا الله ستاسو تابعداري ده نو الله ورته زما دا تابعداري چې زما عبادت وکوي
زما عبادت به کوې، زما بندگی به کوې. نو غرونه وی یا الله موږ د ستا عبادت نشو کولی، یا الله موږ ستا د عبادت نه عاجز یو، یا الله ستا عبادت ډیر لوی کار دی خدای موږ ستا عبادت نشو کولی. نو غرونه هم پیل شو د الله په عبادت کې. بیا ورپسې چې کله الله پاک د ځمکه پیدا کړل، اسمان الله پیدا کړل، دریابونه الله پیدا کړل، نو دې ټول هر یو شیز د انور چې الله پیدا کړلو، نو دا څومره شیزونه چې الله پیدا کړل په دې ټولو باندې ذمواري د عبادت الله پاک ور واچوله. خو دې ټولو انکار وکړو، عاجزي وکړه، خدای موږ یې نشو کولی، ځکه یا الله د عبادت ګران کار دی موږ یې نشو کولی. واوره خو چې کله الله پاک د انسان پیدا کړ، انسان حضرت آدم علیه السلام چې الله پاک پیدا کړ انسان، نو انسان ته الله وی اے انسان زما تابعداري وکې، زما احکامات به منې، پتا به زه یو بوج در اچوم. انسان وی یا الله ستا احکامات ستا تابعداري دا به ټول زه کوم. خبره پیښ وی چا ومنله کا انسان ومنله، او غرونو م انکار وکړو، اسمانونو م انکار وکړو، ځمکې م انکار وکړو، نوره م انکار وکړلو. تابعداري چا اختیار کړله؟ انسان. نو ووره لکه انسان د دې غرونو نه مضبوط شولو، انسان سره د دې غرونو نه مضبوط دی، ځکه غرونه چې دي موږ ته په ښکاره باندې مضبوط شی ښکاري، لیکن د الله تابعداري سره قبوله نه کړې شوه. او الله قرآن کې بل ځای کې وایي په 28مه سپاره کې یا 30مه سپاره کې الله وایي که دا قرآن ما په یو غر نازل کړی، په دې غر که نه وي دا غر به د دې قرآن د دې بوج د وجې نه څه د ذره ذره به تللی وي. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. الله وی که د دې قرآن دا نزول ما د یو غر د پاسه کړی وی، نو وی دې غر چې دی دا به ذره ذره تلو، د قرآن هغه بوج دې غر نشو برداشت کولی. او د قرآن بوج چا برداشت کو؟ انسان برداشت کو. د قرآن بوج چا برداشت کو؟ لکه انسان. نو انسان ډیر قوتناک دی، ډیر طاقت والا دی انسان. انسان ته الله ډیر لوی قوت ورکړی دی. هلکه دې جز ته وګوره، دا جز بره په اوازي که نه په ټنونو څه دی وزن دې جز بره بار کړي. دا جز چا جوړ کړی؟ انسان جوړ کړی. نو چې د جز دومره قوت نو د انسان ډیر لوی قوت دی. انسان ته الله ډیر لوی طاقت ورکړی دی، خو انسان دا خپل طاقت بیلی کم ځای کې بیلی؟ الله دې آیات کې وی چې دا انسان ډیر زیات ظالم او جاهل دی. انه کان ظلوما جهولا. الله وی دا ډیر زیات ظالم دی او ډیر زیات جاهل دی. په هغه وخت کې چې دی کله د الله عبادت نه کوي. تاسو به خبره پیښ وي، قوت والا به دی کله چې دی د الله عبادت کوي، طاقت والا به د انسان کله ګرځېږي چې دی د الله عبادت کوي، د الله بندگی کوي. خو چې دی د الله عبادت پرېږدي نو الله څه وی دا ډیر زیات ظالم او جاهل دی. الله څه وی دا ډیر زیات ظالم او جاهل دی د انسان. ولې؟ عبادت نه کوي. نورونه عبادت د الله پکار دی. روزه کې مونځ کول پکار دی، بغیر روزې به مونځ کې. دا مونځ دا د الله د طرف نه فرض دی، عبادت دا د الله د طرف نه فرض دی. دی کې انکار کوونکی چې کم سړی کوي د مونځ نه، د اسلام نه خارج دی، د اسلام نه بهر دی. نو انسان به قوت والا کله ګرځېږي چې دی د الله عبادت کوي. او ورجی کله چې انسان د الله عبادت کوي نو دی به په مخ د ځمکه باندې مسري د دی به عزت نه کوي، او بره د فرشتو په ډله کې به الله پاک څه دی ذکر کوي. کله چې یو انسان عبادت ته ودرېږي، دی جومات ته راشي او الله ته ودرېږي، نیت وتړي او د الله عبادت شروع کی، الله پاک بره په اسمان کې فرشتو ته وي اے فرشتو وګورئ زما بنده ته، اے فرشتو وګورئ زما بنده ته، زما بنده ما ته ولاړ دی ما یادوي. اے فرشتو تاسو اعتراض کړو په انسان باندې، فرشتو دا ویلو یا الله انسان مه پیدا کوه، یا الله مونږ خو د ستا عبادت کوو که نه، انسان مه پیدا کوه. نو الله پاک بیا فرشتو ته وایي چې کله د انسان عبادت کوي، لکه اوس مونږ تاسو عبادت ته ناست یو، د الله عبادت ته ناست یو که نه، عبادت هم وکړو مونځ هم وکړو، دا هم د الله عبادت دی الحمدلله. نو بیا الله جل شانو فرشتو ته وایي فرشتو وګورئ، اے فرشتو وګورئ زما دا بنده ما ته ولاړ دی، ما ته عاجزي کوي، ما ته سر ټیټ کړی دی، ما ته سجده لګوي، ما ته رکوع کوي. اے فرشتو وګورئ زما دا بنده زما د یری ما ته ولاړ دی. اے فرشتو وګورئ زما دا بنده زما د رضا لپاره ما ته ولاړ دی. نو دا
چې کله انسان د الله عبادت کوي نو بیا ذکر کم ځای کې کېږي په اسمانونو کې کېږي او بیا دته څه ویلي کېږي قوتناک او طاقتناک او طاقت والا دته ویلي کېږي ولې چې دی د الله عبادت کوي او چې د الله عبادت نه کوي نو ګوره تاسو نه یو تپوس کوم کم سړی چې مونځ او دس نه کوي او بیلمازي کوي نو هر سړی وي مړه دا څه بیلمازه سړی دی وایي که نه وایي لکه وایي که نه وي دا څه بیلمازه سړی دی مړه دی خو وي د خدای کور ته هم نه ځي دی خو مونځ هم نه کوي دا څه بیلمازه لرې که مړه وي دی پرېږده وه وي دا څه دا بیلمازه دی نو بیا ورته خلک هم سپک ګوري بیا ورته د الله په دربار کې هم څه دی سپک کتلی کېږي ولې چې دی د الله عبادت نه کوي نو د الله جل شانو عبادت به کوو خدای دې موږ تاسو ټولو ته په دې عبادت باندې په دې منځونو باندې په دې تلاوتونو باندې استقامت را نصیب کړي ګورې جی سبق ته یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تکونو مکیږئ تاسو کالذین پشان دها خلقو آذو کالذین پشان دها خلقو آذو موسی چې تکلیف رسولو حضرت موسی علیہ السلام ته فبرأه الله مما قالوا بس الله بری کړو حضرت موسی علیہ السلام د هغه څه نه چې دی خلکو به ویله وکان عند الله وجیها او دی حضرت موسی علیہ السلام او حضرت موسی علیہ السلام په نزد الله باندې لویه مرتبه والا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو د الله نه ویریږئ وقولوا قولا سدیدا وایه تاسو خبره برابره یصلح لکم اعمالکم برابر بکړي الله ستاسو د پاره ستاسو عملونه ويغفر لكم ذنوبكم وببخي ستاسو د ستاسو نه ګناهونه ومن يطع الله چا چې تابعداري وکړه د الله ورسوله د الله د رسول فقد فاز فوزا عظیما نو بېشکه چې کامیاب شو دی په کامیابۍ لوی سره انا عرضنا الامانة على السماوات والارض بېشک مونږ پیش کړلو امانت د عبادت اسمانونو ته او ځمکې ته والجبال غرونو ته فابینا نو انکار وکړلو دوی د دې عبادت نه ان یحملنها چې اوچت کړي دې لره واشفقن منها او ویریدل د دې نه وحملها الانسان او اوچت کړو دې بوج لره انسان انه کان ظلوما جهولا بېشک انسان دې ظالم او ناپوها ليعذب الله المنافقين دې د پاره چې عذاب ورکړي الله منافقانو سړو ته والمنافقات او منافق ښځو ته والمشرکین او شرک کوونکو سړو ته والمشرکات او شرک کوونکو ښځو ته ويتوب الله علی المؤمنین رجوع د رحمت وکړي الله په مؤمنانو سړو باندې والمؤمنات او په مؤمنانو ښځو باندې وکان الله دی الله تعالی غفور الرحیم بخونکی او مهربانا صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين خالق لا يزال من في السوء الكظم مستکمې شوي یا الله ته موږ ټول معاف کړي یا الله موږ ټول نه درس په خپل دربار کې قبول کړي خدای پاک موږ ټول ته په اجرونه ثوابونه را نصیب کړي یا الله ته موږ ټول خیر راکړي یا الله زموږ د ټولو مددگار خدای زموږ د ټولو حامی او ناصر صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله